د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لړنو خبرونو ته. د اوسپنې پټلۍ له لارې په انتقالاتو کې 6 سلنه زیاتوالی راغلی. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د 1 کلن لاسته راوړنو تشریح پروګرام کې ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان اوسپنې پټلۍ له بېلابېلو مسیرونو څخه شاوخوا 4.4 میلیونه ټنه انتقالات یعنی صادرات، واردات او ترانزیت ترسره شوي او په دې سره ملي عواید هم ډیر شوي دي. هغه زیاته کړې چې د 1402 مالي کال په پرتله په 1403 مالي کال کې د هیواد د اوسپنې پټلۍ له لارې په انتقالاتو کې 6 سلنه زیاتوالی راغلی دی. ترانسپورټ وزارت ویلي چې له 15 هیوادونو سره د ځمکني ترانسپورټ تګ راتګ لري. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د واټ مرستیال د دغه وزارت د 1 کلنو لاسته راوړنو تشریح پروګرام کې وایي چې د نړیوال ترانسپورټ په برخه کې د مهال افغانستان د ځمکني ترانسپورټ له لارې 15 هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایران او پاکستان سره راشه درشه لري. عبدالسلام حیدري زیاتوي چې تیر کال له پاکستان سره د موقت سند لرونکو وسایطو تاد میکانیزم عملي کړی چې په پیښور او کوټه کې د ترانسپورتي اتشو له لوري نږدې 2000 پاکستاني وسایطو ته د تاد سندونه ویشل شوي او همداراز په کابل او کندهار کې هم نږدې 2000 افغاني وسایطو ته د تاد سندونه توزیع شوي دي. د ترانسپورټ وزارت مسؤلین همداراز وایي چې د نړیوال ترانسپورټ په برخه کې تیر کال 1380 افغاني موټرو ته چې ایران ته تګ راتګ کوي تخنیکي اسناد هم ورکړل شوي دي. هغه همداراز ویلي چې اوس مهال د هیواد په کچه 584 باربري او 215 مسافر وړونکي ترانسپورټي شرکتونه فعالیت لري او په منظم ډول هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. ایران کې د افغان کډوالو د ایستلو له امله ساختماني کارونه ټکني شوي. د تهران د ودانیزو چارو کارګرانو ټولنه وایي چې د افغان کارګرو د ایستلو له کبله ودانیز صنعت د سخت کاري کمښت سره مخ دی. یا د ټولنې خبرداری ورکړی چې په ایراني کارګرو د دغې تشې ډکول به زیات وخت او لګښت وغواړي. ایرج رهبر ویلي چې په ساختماني پروژو کې تر نیمایي ډیر کارګران افغانانو او چې هغوی له ایران څخه وتلي ګڼې پروژې ځنډېدلي او د کار پرمختګ ورو شوی دی. رهبر زیاتوي افغان کارګرانو د سیمنټ اچولو، سنګکارۍ او نورو عادي کارګرۍ په شمول په بېلابېلو برخو کې کار کوي. اوس د دغو مسلکونو لپاره د ایراني کارګرو پیدا کول وخت غواړي. د راپورونو له مخې ایران سږ کال د افغان کارګرو په ګډون نږدې 1 میلیون کډوال ایستلي دي. اسرائیل له حماس سره د سولې خبرې په نیمه کې پرېښودې. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې حماس سوله نه غواړي او اسرائیل اوس د بدیلو لارو چارو په اړه فکر کوي تر څو خپلې موخې ترلاسه کړي. نوموړي ویلي هڅه کوي له غزې څخه خپل ټول یرغمل شوي کسان راولي او د حماس واکمني پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې حماس رښتیا هم نه غوښتل کومه هوکړه وشي. دوی غواړي مړه شي او دا کار تر هغه حده رسېدلی چې باید دغه موضوع په بشپړه توګه حل شي. خو حماس تور لګولی چې اسرائیل نه غواړي اوربند وکړي او د جګړې لپاره پلمې لټوي. ګنې مذاکرات بریالي روانو. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په تړنګه کې لوږه زیاته شوي، ډېری خلک بېکوره شوي او په سیمه کې پراخه ویجاړي رامنځته شوې ده. د بریتانیا پارلمان 220 غړیو د فلسطین دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه. د بریتانیا پارلمان 220 غړو چې د 9 ګوندونو استازیتوب کوي د یو پرانیستي لیک له لارې د دغه هیواد لومړي وزیر نه غوښتنه کړې چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. سکای نیوز خبري شبکې په یو راپور کې ویلي د پارلمان لخوا د بریتانیا پر لومړي وزیر کیر سټارمر ورځ تر بلې فشار ډیریږي چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. د بریتانیا پارلمان د غزې وضعیت بشري ناورین بللی او وایي دا غوښتنه یې ځکه کړې چې د فلسطین سولې ته لاره هواره شي. خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني چې دا کار د سولې د بهیر لپاره ډیر مؤثر او ګټور وي. تر دې وړاندې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم ویلي و چې د فلسطین په رسمیت پیژندلو پریکړه به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې په راتلونکي سپټمبر میاشت کې جوړیږي اعلان کړي. امریکا د فرانسې لخوا د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلو پریکړه وغندله. د امریکا حکومت د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه پریکړه په سختو ټکو رد کړې ده چې ویلي دي پلان لري چې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د امریکا متحده ایالات د ایمانویل ماکرون هغه پلان په کلکه ردوي چې پلان لري د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. هغه ویلي چې دا غیر مسؤلانه پریکړه یوازې د حماس پروپاګنډ ته ګټه رسوي او د سولې خبرې پر شا بیایي. دا د اکتوبر د 9 نیټې د قربانیانو پر مخ درنه څپېړه ده.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي و چې غواړي فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي پر خپلې فیسبوک پاڼې د یو رسمي سند په خپرولو سره لیکلي چې دغه کار په منځني ختیځ کې د سولې راتلو لپاره ترسره کړی دی. فرانسې د بشار الاسد د نیولو حکم لغوه اعلان کړ. د فرانسې د استیناف محکمې د جمعې په ورځ د سوریې پخواني ولسمشر بشار الاسد د نیولو هغه حکم لغوه کړ چې نږدې 2 کاله مخکې صادر شوی و. دا حکم د بشار الاسد او د هغه د 3 کسانو پر وړاندې په 2014 کال کې د دمشق ته څیرمه په یو سیمه کې په کیمیاوي برید کې د جنگي جرمونو په ترسره کولو کې د لاس لرلو له امله صادر شوی و. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې د معلوماتو له مخې د سارین غاز په کارولو سره دغه برید کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي وو چې ډیری ملکي خلک وو. د روسیې حکومت هغه مهال د دغه برید پړه پر هغو مخالفو ځواکونو اچولې وه چې د بشار الاسد حکومت ورسره په جګړې بوخت و. د تیر 2024 میلادي کال ډسمبر میاشت کې د تحریر الشام ډلې لخوا د اسد رژیم وپرځېده او هغه روسیې ته په تیښته بریالی شو. کمبودیا او تایلند له 2 ورځنۍ جګړې وروسته اوربند ته حاضر شول. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د کمبودیا استازي چیاکیو ویلي چې دغه هیواد له تایلند سره اوربند ته حاضر شوی دی. کمبودیا له قید و شرط پرته سملاسي اوربند او د شخړې سوله ییز حل غوښتی دی. چیاکیو پر خپله ایکس باندې لیکلي چې دا پریکړه یې له امنیت شورا سره تر غونډې وروسته کړې ده. د تایلند او کمبودیا ترمنځ خطې تېره ورځ د سرحدي سیمې پر سر د شخړې په دلیل پیښ شوې وې. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د تایلند حکومت ویلي دغه نښتو کې د یو سرتیري په شمول 14 کسان وژل شوي دي. تایلند او کمبودیا له 1900 میلادي کال راهیسې شاوخوا 800 کیلومتره پوله کې پر سیمو اختلاف لري. روسیه او اوکراین خپل 1200 بندیان تبادله کوي. د راپورونو له مخې د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو 13 ورځ د ترکیې په استانبول کې پیل شو او دواړو خواو د نږدې 40 دقیقو خبرو وروسته د لږ تر لږه 1200 بندیانو د تبادلې پر سر هوکړه وکړه. د معلوماتو له مخې یاده ناسته کې که څه هم د بندیانو د تبادلې برخه کې هوکړه شوې خو د اوربند د جګړې د پای ته رسولو او د ولسمشرانو ترمنځ د احتمالي لیدنې په اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. یاد دې وي چې دغو خبرو ته د ترکیې حکومت په خپل منځګړیتوب زمینه برابره کړې خو لا هم د جګړې د بشپړ پای لپاره د پام وړ پرمختګ نه دی رامنځته شوی. دواړو هیوادونو تر دې وړاندې هم څو ځله بندیان تبادله کړي خو د اوربند په تړاو کوم پرمختګ نه دی شوی. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا و د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.